جاپانی یا بینجو د کندهاري موسیقي یوازینۍ آله ده چې د غربي موسیقي له سوري څخه خوندي پاته ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بېلابېل ډولونه لري له 4 څخه تر 6 پورې تارونه لري چې تنبور ته ورته یوه آله ده. که څه هم المانۍ موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تورپوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای یې افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله یادوي. په دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپاني موسیقي ته ډېره ترجیح ورکول سوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپاني موسیقي ته ډېره ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي ترڅنګ ډېر ورسره اوري. جاپاني موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق او علاقه ډېر څوک ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري. جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې غږول کېدی، خو اوس یې مینوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دې نه وي چې د موسیقۍ دغه آله دې پکښې ونه غږول سي. په کندهار ښار کې د جاپاني یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو 10 کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپاني جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو غږونکي اوس دغه آله په مسلکي ډول غږوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډېر والی راغلی. جاپاني کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، ډېر پرمختګ. جاپاني شوق چې دی بیخي ډېر دی. جاپانۍ چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څه د جاپانۍ دغه دی، دا د اوس څه نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دغه چې دی بس په 3 ورځو کې یوه دانه زه جوړوم. بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینۍ آله بلل کېدل، خو اوس سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړی او اصلي سوی، بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.